سرطان هغه ناروغي چې نوم یې خلک ویروي، خو که یې درملنه په وخت پیل شي علاج یې اسانه دی. سرطان کولی شي چې د وجود په ډیرو برخو حمله وکړي، نو ځکه خو باید د سرطان له مخکینیو نښو په وخت خبر واوسئ. روغتیا ته ښه راغلاست. در سره زه احمد شکیب احمد یم. نن تاسو د سرطان له 8 نښو خبرو. لومړی، سره ټکي یا داغونه. دا په میرمنو کې ډیره ښکاره نښه ده. که د میرمنو په سینو داسې ټکي ولیدل شي نو کیدی شي چې د سینې له سرطان سره مخ یې. دوهم، دوامداره ټوخله. ټولې ټوخلې په دې معنی نه وي چې تاسو سرطان لرئ، خو که مو چیرته ټوخله دوامداره او دردناکه وي یا هم پکې وینه ولیدل شي نو باید جداً په اندېښنې اوسئ او ډاکټر ته لاړ شئ. دا ډول ټوخله کیدی شي د سږو د سرطان نښه وي. دریم، د پوستکي خارښ. وجود سرطان د باکتریا په شکل پیژني، نو ځکه خو زموږ دفاعي سیستم د سرطان په ضد مقاومت کوي او له همدې امله د وینې جریان د سرطان په ساحه کې ډیریږي چې هغه ساحه بیا ګرمیږي او انسان ته خارښ کوي. څلورم، په هضمي سیستم کې بدلون. دوامداره قبضیت، اسهال او یا هم د بولو په مقدار کې بدلون کیدی شي د کولمو او یا هم موقت د سرطان نښه وي. پنځم، په ادرارو کې بدلون. د ادرارو په رنګ کې بدلون او یا هم په ادرارو کې د وینې لیدل هغه نښې دي چې موږ د سرطان له پرمختګ نه خبروي. شپږم، د وزن کمښت. په ډیره اندازه یو دم د وزن کمښت د سرطان له مهمو نښو شمیرل کیږي. دا نښې ډیری وخت د پانکراس، معدې او سږو په سرطان کې لیدل کیږي. اووم، په خوراک کې ستونزه یا د اشتها له منځه تلل. دا حالت معمولا هغه وخت رامنځته کیږي چې سرطاني حجرې مخ په ځواکمنېدو وي. اتم، په ستوني درد. د ستوني دوامداره درد هم کیدی شي د سرطان یوه نښه وي چې باید ورته پاملرنه وشي.